बिजलीगर मुला बदे इज्तिमा तराजी और कनराजी पाशनगर के दस ताकत जवीनम न चे दे इज्तिमा न मा बन स्ताद आशनगर खानान मा प मखागस्तियु जजान तत्सवई और पदे आशनगर तरस जबंद करे ने मा तकम कुजाए दशपे बराजम दे देता दौरज बराजम च टाइम में ख्वाखी राजम बा लासम खलास और तुरम तेरा दायात ले पातिशवा खबरा द हकायक हाजी मोहम्मद अमीन रहमहुल्लाह ताला व तबारक दद तमाम जिंदगी स्टोरी उगो रही च दे पदे टोल मुल्क की दगा शरीयत दगा कुरान और दगा हदीस चनन प पाकिस्तान के चुमरा रसवा जलील दे कुरान और दे हदीस द पार दी सड़ी सन दी दा सीधा कनना द पैगंबर यो हदीस रहबानियत पे इस्लाम के शतना ला रहबानियत फिल इस्लाम और चपरेदा पे कोटणाई के केना दा पे इस्लाम की निष्ठा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रईस द औलियाओ रईस द पैगंबरानो द अल्लाह न लान दे द टोल कायनात द पास द मकाम द अल्लाह न लान और द टोल कायनात द पास द मकाम शान वर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैना तालिबान पर दर्स के पुख्तना होका चिया शेख मा कौलुका फी इल्म गैब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हजरत अदब दाव च दर्स बे पर अरबी की कोल नन अरबी मुंग लटके न रहे टके जजान तत्सवई तख पिंजम नशपगम खबर और सराव कते माबद खान से जुमात की मुला लग गया उन्होंने ये अरब रा गए आ तकरीर कई न वर्तवी थिया शेख फतरुकनी लैस माया अज़ाद वराहिला अन अज़हब इला मक्का फतरुकनी साअतन वाहिदा न दे वर्तवी थी चुप करो और तो या शेख न ला अदरी अय्यु शैन चुप करो قلت لك فاتركني ليس معي الزاد والراحلة انا اذهب الى مكة وقلت چپ کرو وانا لا ادري اي شيء چپ کرو دا زمون حال په مدینه منوره کې په سن 82 کې زوس عمره تتل من نظرې کاله مخکې د مدینه منوره زمونگ د پاکستان سلور طالبان والتا سلور اغی چای اکڑی چی چای اکڑی نو اغی کی یو مصر مدرس شریکو پاگا چای اکڑی دی طالبانو ما توی اغا طالبانو کی یو د کچرو د قاری صاحب زویو یو د بنو د مولانا صدر الشہید صاحب زویو یو د ډیرو د مولانا علاء الدین صاحب زویو یو دا کوڑی مولانا شر علی شاہ سے دی چای اکڑی پا اخپل اسکل کی او مصر مدرسم پکی شریف دوی ما تاوی چی مولانا صاحب دنا مونگ دیر تنگ دیوی چی لیسا فی الپاکستان العالم بل کلهم جہال دیوی چی پاکستان کے اڈمولان اشتا ٹھول جاہلان ویدہ مدرس ما ورتل چیر کئی ورسره یو خبره چې پته ولګي نو ادم ولی الدین صاحب زوی ورته وی چې اغلا صلات الا بفاتحه الكتاب کې چې تکم باسونه کې ا تپوس دناو نو مصر مدرس ما ته وی چې ما قولك في هذا الحديث يا شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ما پختو کې درته وایم چې تاسو په پوهیږئ و تاسو احناف چی احناف تاسو فاتحه خلف الامام ته حرام وای چې امام پسې څوک الحمد وای نو دا حرام او پیغمبر ویلی دی چې مونږ نه کیږي چې ترسو پر فاتحه پکې ونلوي نو ما ته وایي چې في هذه المسألة ليس معكم الدليل دي مسألة کې تاسو سره د دلیل نشته
ما ورتل چې مونږ سره دلیل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام قراءة له چا چې امام په سنیاتو تړلو د امام قرات د قرات ته نو چې د امام قرات د قرات ته نو د بیا د قرات ویلو ضرورت څه پاتې کیږي ما ته وی قال ابن حجر پوهیږئ بزرګانو صاحبانو وی بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من اندازے قدت را میں شناس مجاہدتی تو وی افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر زب 73 کے دی جیل نرال منو بالا مانے کی او جولاو ما تاوی جی مولی سے خدای و قرآن تاو گورا دا گڑی وڑی پریدا خو قال اللہ و قال رسول آیا خو جولاو قمقلو کانا مال کدا قال اللہ و قال رسولنا میں بل سویلی زبد سریز وی نہیں وینو داوینی مال قال الرسول میں ویلے ویتصدی ویلی مال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جہاد دادے چې د یو جابر او د ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره سړی و دې ته لوی جهاد نو قال رسول الله مې ویلی او ظالمونی وما ویل نو دغه پکې پرېږده که نه هسې د منځونو او دسونو خبرې کوه مال دغې ته مې پرېږده د حاجي محمد امین صاحب مرحوم یو شعر مې نه پرېږدي داغه یو شعر دی هغه مې نه پرېږدي ورته وی هغه څه ویلي دي مال هغه وایي تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي تسپو زه ګوره برخلاف نه یم تاسو نه لوی لوی زه ګرځوم دا وګورئ کله مې غاړه کې اچولي خلک دا لیونی دی که څه بلا ده تسبیح په لاس کې په جماعت کې ناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي دې ته مې دا نه پرېږدي نو زما عزیزان ما ته هغه مصری مدرس وایي چې قال ابن حجر هذا الحديث ضعيف حافظ ابن حجر وایي چې دا حدیث ضعیف دی ما لا تدري يا شيخ ما تدري ابن حجر هو الشافعي لهذا الوجه كي يقول هذا الحديث ضعيف مال ابن حجر چې ده هغه شافعي مذهب دی د دې وجه نه دې حدیث ته ضعیف وایي او ما ورته یا شیخ ته نه پوهېږې چې لا صلاته کې دا لام کم لام دی لام په عربي لغت کې په 4 قسمه دی لای نفي دی لای نهي دی لای نفي جنس دی لای مشابه بلیسه دی ته په دې پوهېږې چې دا کم لام دی ما ته وایي ذهبت الى القواعد ته قواعدو ته لاړې ما د عربیت دنیا بې قواعدو اړ جوړېږي نه چاله چې قواعد نه ورځي هغې له عربي نه ورځي قواعدو څوک نه پوهېږي هغه په هغه ژبه نه پوهېږي بس غلی شو چای وڅکلی شو ټول مجلس ختم شو چې بار ووتو رسخت شو دا طالبان ما ته وایي چې یاره خدای خو دې تعالی ته واړه جنت ته درکړي مونږ خو دې وګټل دې بلا نه خو مونږ په درس کې اړو خبره نه شو کولی مال بیا یو چای وکړي یو ټکی مې والا بل زده کړی دی یو بل ویل بیا اوس مونږ سره دومره پیسې نشته مالا سې اوبه مو به راوالې خو دی بیا راوغواړئ بیا راوغواړئ دې خوا وګورئ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه وه عزیزانو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یوازې نامې اغستو باندې خو به کار نه کېږي څو پورې چې د هغه د مسلک حفاظت ونه کړي نن ستا په ملک کې وګوره داسې ډلې راوتې دي چې امام ابو حنیفه ته کافر وایي داسې ډلې
امام ابو حنیفه ته کافر وای، امام شافعی او مالک او حنبل ته کافر وای. دا څه ډلې راوځي. اوس هغه ډلو سره جنگ کولو د پاره به ملکې راځي، پیریان به راځي، دیوان به راځي، او کنه دا قرآن او حدیث تا ته راغلی دی، د دې حفاظت به ته کوې. ووایئ تاسو څوک به کوي؟ د دې حفاظت به تاسو کوئ. دا د پیریانو او د دیوانو کار نه دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه ده، او د دې اصحاب ظواهرو او د اهل حدیثو لویه ډله کوتکې ورسره دي او ډنډې ورسره دي. حرم ته ورله ورته ویلې هغه تا ویلي دي چې امام پسې فاتحه لوستل حرام دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا ډله وکته ورته وی چې ما خو ویلي دي، خو دې دومره خلکو سره خو زه بحث نشم کولی. تاسو دې ډله کې یو سړی منتخب کئ چې زه هغه سره بحث وکم. وی چې ښه یو عالم منتخب کو چې دې سره بحث وکړه. امام ابو حنیفه ورته ویل چې که دې عالم وګټله بیا ویل مونږ ټولو به ګټلي، او ویل که ده بیلو ده ویل مونږ ټولو به بیللي. ویل خلاصه شوه خبره. ویلی امام صاحب څادر په اوږه واچولو روان شو. هغې ورته ویل ولې؟ ویل تاسو په خپله ثابته که چې امام پسې الحمد نشته. په دې پوه شوئ؟ داسې داسې مه کېږئ. تاسو په خپله ثابته که چې امام پسې الحمد نشته. ولې؟ یو سړی منتخب کو چې د ده ګټه زمونږ ګټه، د ده بیلات زمونږ بیلات. نو چې امام دې په محراب کې منتخب کو او نیت دې ورپسې وتړلو، خو د هغه مونځ ستا مونځ او ستا مونځ د هغه مونځ که، نو بیا تا ته د قرات ویلو څه ضرورت؟ اک باقي کټوله دنیا. دا د امام ابو حنیفه هغه اجتهاد و. دې خوا وګورئ، ابن ابي ليلى د بادشاه قاضي و، د بادشاه قاضي و. لکه اوس پاکستان کې چې د بادشاه قاضیان خلکو ته وایي مونږ حکومت سره په جنګ یو. ته څنګه په جنګ یې؟ په غېږ کې ورسره راځې، ته حکومت سره په جنګ. په ایمان یې وایي چې د ښځې او د مېړه په یو کور کې اختلاف راشي، په کور کې هغه ښځه او مېړه ټینګېدی شي؟ ټینګېدی شي؟ نه، زمونږ د اسمبلو ممبران وایي مونږ ورسره په جنګ یو، مونږ ورسره په جنګ. ته ورسره په جنګ تالي سټې په مینې ایم پي هاسټل کې ناستې، پس خوردې خورې، 50 لک روپۍ دې واغستې، د قوم غوښې او تیکې خورې لګیا. ته زه ورسره په جنګ یم. شرمېدله ته په جنګ یې ورته. دا قوم 40 کاله تاسو د دې دین په نامه دوکه نه کړه. دې خو وګورئ، عرض دا ابن ابي ليلى د بادشاه قاضي دی. دې خو وګورئ، دې یو 4 کسه ناستي، مار راغی. دا د امام ابو حنیفه اجتهاد ته ګوره. مار راغی، په دې سړي وروختو، د ځان له لړکو په ده وروختو، د لړکو په ده وروختو، د لړکو په ده وروختو. دا 4 یې وخوړلو، مړ شو. ابن ابي ليلى فیصله وکړه چې دا ړومبنی سړی چې دی دی به دیت ورکوي، تاوان به ورکوي، ځکه چې د ده نه دا معامله سټارټ شوې. بادشاه قاضي چا څه ویلی؟ اوس د اختر مونځ که ته 12 تکبیره سړی په د بادشاه قاضي ووایي د اختر په مانځه کې، نو څوک څه ویلی خو نشي. امام صاحب ته خبر راغلی چې جی داسې فیصله ابن ابي ليلى کړې ده. هغه وی الله دې پې رحم وکړي، احفشه غلطي کړې. دې خوا وګورئ، دې سړي چې مار پې راوختو، ده په ده ور وغورځولو، نو دا یې وچیچلو که بد شو؟ ووایي ټول بد شو. چې دا بد شو نو دا سړی خلاص شو. ټیک شو جي؟ ده چې په ده ور وغورځولو، دا یې وچیچلو که بد شو؟ بد شو نو دی هم خلاص شو. اوس ده چې په ده ور وغورځولو، دا یې وچیچلو. دلته اوس 2 خبرې دي. خبره د ده او د ده په منځ کې ده. که دا یې چیچلی فی الحال وي، خو تاوان به دا دریم سړی ورکوي. او که ډېر ساعت پسې چیچلی، نو امام ابو حنیفه وایي چې دا دریم هم خلاص شو. د ده هم په ځان ده چې دومره ساعت پې مار ګرځېدو، ځان نه یې ټیله کولو نه، دا دریم باندې هم تاوان نشته. دا هغه اجتهادي فیصله وه د امام ابو حنیفه رحمت الله. زما په خبره پوهېږئ؟ امام ابو حنیفه علم چې د ټولې دنیا علم
په یو تله کې واچې او د امام ابو حنیفه یوازې علم په بله کې تله کې واچې نو دا به پې دروند شي. کم خلق چې امام ابو حنیفه متعلق څه وایي هغې پوهېږي نه، هغې ته پته نشته. دا ډېر لوی سړی ستا په ټول پاکستان کې تمام مسلمانان 95% د مسلک حنفی مقلدین دي. ټیک شو، په پاکستان کې به د قرآن او د حدیث قانون چې راځي نو د مسلک حنفی قانون به راځي. موږ به د اقلیت قانون په پاکستان کې حاوی کول نه غواړو. سبا به قادیانی وایي چې ما ته د مرزا غلام احمد مجتهد کې نه وه، وایي به که نه به وایي. شیعه به وایي چې ما له د خمیني مجتهد کې نه وه، وایي به که نه وایي. وابیان به وایي چې ما له د اصحاب ظواهرو مجتهد نه. قانون به د قرآن او د حدیث او د امام ابو حنیفه او د ملک فیصلې به ټول په مسلک حنفي باندې کېږي. ما په خبره پوهېږئ؟ موږ څه کار دی چې شریعت بل به جاهلو ته پیش کوو؟ موږ شریعت بل پیش کوو نه، موږ به شریعت په دې ملک کې راولو. زما په خبره پوهېږئ؟ او څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کې. زه به جاهل ته وایم چې ته په ملک شریعت راوله. انشاءالله په دې ملک به علما، مشایخ، اتقیا د دین، نیکان او صلحا د دین د خدای په مهربانۍ او د دوی په برکت به هغه ورځې خدای راولي چې د پاکستان قانون به قرآن وي. عزیزانو دا ستاسو وظیفې، ستاسو ګیرې، ستاسو د پیغمبر په لاره باندې د تلو کوششونه دا به رایګان نه ځي. انشاءالله هغه ورځې به تاسو ګورئ چې د اسلام دشمنان به نیست و نابودي او د ملک قانون به قرآن وي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام، علماء دیوبند، علماء دیوبند. عزیزانو دا حاجی محمد امین رحمه الله تعالی و تبارک سنت با انشاءاللہ مونږ ادا کوو. لکه د مرزا سکندر گریوان ته لاس اچولی او د چا په اجره کې د شانو خان په اجره کې د هغه گریوان نیولی او د شریعت دپاره هغه ایمان د خدای په تا او ما کې پیدا کړي. زه خو هغه ایمان سړی چې زه به غدار د مرۍ نه نیسم، بېایمان به د مرۍ نه نیسم، منافق به د مرۍ نه نیسم. زه به یو ورځ مړ کېږم. وی موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي او زه به مړ کېږم. نو د مرګ د غمه بیا خوب ولې ټوله شپه نه راځي؟ ما دپاره یو مرګ مقدر دی که نه دی؟ حاجي اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ما دپاره یو مرګ مقدر دی او په کومه طریقه چې قدرت مقدر کړی په هغه طریقه به زه مړ کېږم. کار مې څه دی چې چاله به ټیټه خبره کوم. 40 کاله پاکستان وشو، 40 کاله. په 40 کاله پاکستان کې ما د حاجي محمد امین بل سنت درته اوس ووایم، بل سنت. په دارالعلوم سرحد کې د طالبانو دستاربندي وه او دی راغلی او په دې شریعت یې جګړه وه د حکومت سره، په دې شریعت. او په جلسه کې ودرېده او ویې چې پاکستان په دې نیت مونږ جوړ کړی و چې د دې قانون به قرآن او حدیث وي. اوس مې دا یقین راغی چې دا حکمرانان په ملک کې قرآن او حدیث نه راولي. نو ویلوس چې د پاکستان نوم واورم نو د غلو د ډیران غوندې بوی ترې راشي. لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا د دې حاجي صاحب الفاظ چې ویل نوم یې واورم لکه یو لوی ډیران چې غلدره هغسې بوی ترې راځي. بندګانې نو جومات ته راشئ،
او کڅوک د شیطان بندگانی نو دې ډمې تک کړیو کنيو کړیو اور تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د امامت په ټیم کې به امامو و بکنو بو د جهاد په ټیم کې بلوي مرد میدانو د بدر په میدان کې ولار دی او د غشو په باران دی باران کوي لاس یو چت کړه دې چې پروردګار 314 کسان دی او کل بل اتتوري دی او دعا سن دی او زرګونه کافر دی الله کا تغواړي چې ستاب نامه اغستو والا دې پزماکه څوک پاتې شي نو خدای دې مظلومانو امداد وکا او کداوي چې ستا نامه اغستو والا دې څوک پاتې نشي نو الله دا 314 ټول شهیدان کا ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 3,000 ملائکه راغلي پاسونو سوري وي د کافر سر به پریوتو سړی به پته نه لګي راغلی وی کنه نو د جنگ په وخت کې تور پلاس کې لوی مرد میدان لې دوت په جنگ کې وګوره سردار کونین صلی الله علیه وسلم پخپل په جنگ کې شریک دی په کاری باندې غاخ مبارک مات شه بی بی عائشہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما او بو پسلا چه گوری علتا حضرت زید پروت تے سلگئی ہوئی اشارہ ورطا اکڑا چه غگرانیز دے کا زمان محبوب شہید شو کا جوندے دے بی بی عائشہ ورطا ہوئی چه نور خوٹک دے خوبکانی یو غاخ مبارک مات شوئے دے حضرت زید وی چه پروردگارا پاگا کاری بد زما ټول غاخونه مات کړی وی خو چې زما د محبوب غاخ مات نه وی بچ ناز رفت باشد ز جهان آزمندی که با وقت جان سپردن بسرش رسید باش حضرت فاطمہ و عائشہ چرالی ولی وقت دیر تیر کوم و یا رسول اللہ زید پلارا کی پروت والودائی سل گئی وہی لگیاد دوینو گندزان سرداری کونین من ڈکڑو زید تور گئو دا غزن کا دندینو دا غسر روچت کو پخپل غی کے و بکی چی پلارا کی پروت وی پوینو گندوی چا وشتے وی او وینی تی غڑ غڑے وہی او تاسپینی جامے او سپین سادر پسر وی پغیق کی بیر اوچت کے ماما من جامی میں پلی تھی آرام کھینا ماما آرام کھینا منگتا گورو اگا سنت باندے عمل کولو تا گورو بنی آدم پریدا اخلوی شہدے اگا ورز زمونگ دا دکان مخی تا یو سپیرش کاوال سپیرش کی والو نو دا ٹورسٹ والا انگریزان میں دا ٹورسٹان دی ورمدہ ہیپیز دائرہ منڈا کرا اس پہ پغی کیو چت کو او دا ڈاکٹر دکان تیننا اس تو پاغی والا پٹائیو لگولا او ځان سره بوتلو چې دا مونږ سی ایم ایچ اسپتال ته بوزو د سپي ته تکلیف نن ستا ملک کې بني آدم ته ستا ډاکټر به داسې ستا ملک کې د ډاکټرانو حال وګوره ډاکټرانو څه قیامت را ټیټ کړی دی ډاکټران هالینډ کې واوره د یو انګریز ځای کې د شپې د یو انګریز د پیشو په خېټه کې درد شو 1 بجه ده د شپې
टेलीफोन डॉक्टर तो को چې زما د پیشو خېټه خوږي 15 منټو کې ډاکټر راغی بیگ ور سره د پیشو ته استنې منی والی آرام ورغی بل نمبر د ټلیفون ورکو کور والا تا چې کدی نه پس دی پیشو ته څه تکلیف شو نو زب په دې نمبر ما ورته بیا راوغواړم پیشو ته د شپې په 1 بجا ډاکټر په 15 منټه کې را رسي د پاکستان شریف کمپاوډر والله که په 1 بجا د شپې راوباسي 100 روپۍ فیس 100 روپۍ اول به بابو سره داخلي کې نمبر مې چم دی 15 شپېتم نو ناستو ستر 1 بجې بیا کنه د شپې او په دې ملک کې به هغه خلق 100 روپۍ کم ځنه پیدا کوي چې کم د ورځې 100 روپۍ ورځ د ټاټکی مزدوري کوي د ټاټکی مزدوري کوي دی ماته وای ماته چې جی ته د غریبانو خرچونو خبرې کوي دا به کم ځنه پوره کوي دا به کم ځنه پوره کوي اول خو وای په ایمان چې دا د اسمبلو ممبران چرته د دوانو کپاره پکې شته ها د دوان کابینټ میټینګ کابینټ اخبار کې فوټوانو ګوره د چا سر د شوتر په شان دی د چا د چرګ په شان دی د چا د چپ په شان دی د چا په دا کابینټ میټینګ دا به څه پالیسي استعمال کړو ګوره ستا په سیکریټریټ کې د تعلیم د پالیسي سیکشن افسر چې و په کلونو قادیانه ناستو په کلونو قادیانی بستا صوبې ته د تعلیم پالیسی جوړوله اوس تر 100 پورې دینی تعلیم ماشوم ته قرآن لازمو حکومت هغه وډاو کو اوس به د پهلی جماعت نه ABCD انګریزي ورته ښودل کېږي اټي په غږ کې دی دې دپاره به څوک راځي یوازې د بجلیګر ملا قرآن شاه په قهر به اختی عزیزانو سوچ کوئ زمونږ په سر ډېرې لوی ذمهوارۍ دي پیغمبر منډه کړه او حضرت زید راوچت کو په غېږ کې واچولو او په دې مخ ورته لاس وهي مولانا وی بچ ناظر افتباشد ز جہان آزمندی کہ بوقت جان سپردن بسرش رسید باشی بغلامی تو خواهم کہ عزیز مصر گردم چی شود اگر بدی سا چمن خرید باش زیادہ داولی وبدو چشمنی ممستتا بدو زلف عنبرینات بدو چشمنی ممستت بدو زلف عنبرینات کہ دلستو بر نگیرم سر اگر بری دباش دا سردار کونین دا پارا با دا حضرت زید غندی ایمان پیدا کوائے دا زید غندی ایمان سردار کونین دا پارا با دا حنزلہ غندی ایمان پیدا کوائے دا وادر انبائش پیدا واده شوه بانگونو مال دے آوازو شو چی دو ہو جنگ دے اور رسول اللہ پکی شہید شو زید حنزلہ منڈا منڈے 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 چو ہوتا ہو رسی دا چی گوری حضور علیہ السلام پوینو باندے رنگولی دا حنزلہ دا سر بازیو لگولا او لک سات پس انا للہ و انا الیہ چې د کور راتله ناوې ورته وی چرته دی ورته لو ناوې خوب مې ولید چې زما محبوب باندې وینې روانې دي ورته حنزله سملا شپه ده د خدای بنده وخت لا ډېر دی حنزله ورته وی او ناوې
په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي یا بتا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره ناوی ورته وی چې حنظله د خدای بنده ما خو په رڼا کې لیدلی یم دی که ته جنګ له لاړې اول ته شهید شوې نو د قیامت په ورځې به دې زه څه پېژنم چې دا زما خاوند دی حنظله ورته د خپل لستوڼی وشلولو ورته وی ناوې د قیامت په ورځ د محمد رسول